د کابل په دې عصري هوټل کې د افغانستان له لرې پرتو سیمو د هلکانو او نجونو واده دی. په دې ډلیز واده کې 50 جوړې ګډون لري. په دودیز ډول په افغانستان کې افغانان لوی ودونه کوي چې ډېر لګښت پې راځي. خو د دغسې انفرادي واده کول د هر چا د وس خبره نه ده، نو ځکه تر کوژدې وروسته د ډېری ځوانانو ودونه کلونه ځنډېږي. ما به مدته 3 سال له 3 کلونو منتظرم واده ته، نو ځکه دې پروګرام ته راغلم او خوشحاله یم. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو لخوا په زور د افغان حکومت تر نیولو وروسته په افغانستان کې اقتصاد د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی دی. دلته راټول شوي ځوانان وایي چې د غریبۍ د زیاتېدو او روزګار کمیدو له وجې یې په ډلیز ډول ودونو ته زړه ښه کړی، ځکه چې دا چاره ورته ارزانه پرېوځي. د دوی په خبره په انفرادي واده کې باید په سلګونو میلمانه ورغوښته وي، خو په ډلیز واده کې یوازې د خپلې کورنۍ او نږدې خپلوانو د وربللو حق لري. لږ تر لږه 2 لکه یا 2.5 لکه افغانۍ مصرف کیږي پر انفرادي واده. دلته دومره لګښت نشته. دلته موږ یوازې 15 میلمانه راغوښتي دي له دواړو خواو طرف دیگه. دا ډلیز ودونه سیلاب خیریه بنسټ جوړوي. دا بنسټ د خلکو په مالی مرسته چلیږي. چې تاسې د کوم ډلیز واده شاهدان یاست، دا هغه زومان دي چې د 6 کاله څخه ډیر په کوزده کې تیر کوي. 8 کاله، 10 کاله، 12 کاله، یو نفر ستا پکې چې 14 کاله په کوزده کې تیر کړي دي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ځوانانو ډلیز ودونه ډیر شوي. اکثره دا ودونه په مرکزي ښارونو لکه کابل کې کیږي او برخه اخیستونکي ناوې او زومان پکې له بېلابېلو لرې پرتو سیمو او قومونو وي.